السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم میراج الدین شینواری. تاسې ګورئ میراج خان ټیکنیکل. تاسې ته ښه راغلاست وایم. په نن ویډیو کې به انشاءالله موږ او تاسې مکمل په کین ماسټر باندې خبره کړو. که چیرې تاسې دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ انشاءالله تاسې به په موبایل کې تر ټولو بهترین او تر ټولو ښایسته ویډیو ایډیټ کړئ. نو په نن ویډیو کې انشاءالله مکمل په دې یوه ویډیو کې تاسې ته د کین ماسټر کورس په مکمل ډول سره تشریح کوم. یعنې موږ تاسې څنګه کولی شو په کین ماسټر کې تر ټولو بهترینه ویډیو ایډیټ کړو. تاسې دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ انشاءالله تاسې به وکولی شئ د دې ویډیو په کتو سره چې په موبایل کې تر ټولو بهترینه ویډیو تاسې ایډیټ کړئ. نو زیات ملګري زموږ په چینل کې چې دي هغوی دا پوښتنه کړه چې تاسې ویډیو څه ډول ایډیټ کوئ. نو دا کین ماسټر په واسطه موږ تاسې کولی شو پروفیشنل ویډیو ایډیټ کړو. تیر ویډیو کې ما د کین ماسټر په باره کې چې کومه ویډیو کړې وه هغې کې ما صرف د کین ماسټر د ډاونلوډ کولو طریقه ښودلې وه. په دې هیله چې هغه ویډیو مو کتلې وي که کومو ملګرو هغه ویډیو نه وي کتلې نو ډسکرپشن کې ما تاسې ته لینک پرېښی دی. دلته تاسې کولی شئ کلیک وکړئ او هغه ویډیو وګورئ او څو کین ماسټر ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نو را درومو ویډیو شروع کړو چې کین ماسټر څخه څنګه ګټه اخیستلی شو. خو د هر څه نه مخکې خورا درنښت هیله در څخه لرم که چېرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورسره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. موږ هر وخت داسې ښایسته ویډیوګانې په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو کله چې تاسې کین ماسټر ډاونلوډ کوو نو په کین ماسټر کې دغه پیله کوم اپشن چې دی دا اپشن چې دی دا چې دی مثلا د دې کې کوم خپل افیکس چې دي او کوم خپل شیان دي له انټرنیټ څخه تاسې ډاونلوډ کولی شئ. دا زموږ د ویډیو ایډیټینګ برخه ده. په دې ځای باندې موږ کلیک کوو او موږ تاسې به یوه ویډیو چې دی ایډیټ کوو په د کین ماسټر کې. بل چې دی دلته را سره دی د دوی سره چې موږ تاسې اړیکه نیسو د ټیلیګرام د لارې نو موږ تاسې کولی شو دا کین ماسټر چې چا ایډیټ کړی دی له هغوی سره اړیکه ونیسو. نو پیله ځل موږ په ویډیو ایډیټ باندې کلیک کوو. دلته موږ تاسې کلیک کوو چې کله دلته موږ تاسې کلیک په دې ځای باندې موږ تاسې کلیک وکړو. چې کله په دې ځای موږ تاسې کلیک وکړو نو دلته موږ تاسې سره د ویډیو پروجیکټ دی. نو دلته موږ تاسې سره 14 9 14 او 1 دی. نو دلته عموما چې موږ تاسې ویډیو ایډیټ کوو همدارنګه د یوټیوب دپاره او نور عمومي ویډیو ایډیټ کوو نو موږ 14 9 استعمالو. که د مکمل موبایل یا د ټیک ټاک نور لپاره کارو موږ بیا 9 14 استعمالو او که نه فیسبوک انسټاګرام او دې لپاره موږ تاسې ویډیو ایډیټ کوو نو بیا یو موږ چې دی استعمالو. په هم طور سره زیات کسان چې دی 14 9 استعمالوي تر څو ویډیو په بهترین انداز سره راشي او ښه ایډیټ شي. نو دلته به تاسې په دې ځای کې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک وکړه تاسې ته به داسې انټرفیس د کین ماسټر راوړي. دلته هم په کین ماسټر کې تر ټولو ځینې مهم اپشنان دي. په دې ځای کې تر ټولو زیات کار چې موږ دی دلته موږ تاسې سره په دې ځای کې کیږي. نو دا ټول کار د ویډیو ایډیټینګ دلته دی او زیات کار موږ تاسې سره دغه سره کار هم په ویډیو ایډیټ کې کوي. نو دلته موږ ما سره یو ویډیو دغه ویډیو به زه راواخلم. کله هم چې غواړئ تاسې یو ویډیو راواخلئ یو بیکګراونډ راواخلئ نو هغه میډیا نه موږ تاسې راخیستلی شو په اسانۍ سره. نو موږ تاسې به دلته په میډیا باندې کلیک کوو نو موږ تاسې په میډیا څخه چې دی هر څه چې وغواړو هغه راخیستلی شو. نو زه دلته په میډیا باندې کلیک کوم. نو ګورئ دوستانو چې کله موږ تاسې ویډیو راواخیستلی یو ویډیو موږ تاسې راواخیسته نو کله چې موږ تاسې دغه ویډیو راواخلو غواړو دغه ویډیو ایډیټ کړو نو چې کله موږ تاسې په دې ویډیو باندې کلیک وکړو ویډیو انتخاب کړو لومړی موږ تاسې سره ټریم راوځي. دغه بره ټریم چې دی دلته موږ تاسې سره په دې ټریم باندې چې موږ تاسې کلیک وکړو په دې کې موږ تاسې کولی شو خپله ویډیو چې دی کټ کړو. نو دلته لومړی موږ کلیک کوو مثلا دا موږ سره مین کار چې ټول دی هغه په دې د کرښه باندې کېږي. دا کرښه چې چېرته وي په هماغه ځای کې موږ تاسې سره ویډیو هر څه چې دی ایډیټ کړي. دغه کرښه تاسې ته ښکاري ټول کار چې دی همدا کرښه که تاسې به د دې کرښې ته متوجه اوسئ او ټول کار موږ سره همدا د سره نرۍ کرښه کوي. نو کله چې موږ تاسې مثلا دا کرزر هر چېرته ولاړي سیده دا چې هر چېرته ولاړي نو په هماغه ځای کې موږ تاسې دا ویډیو کټ کولی لرې کولی هم شو. لومړی موږ تاسې سره ټریم ټو لیفت موږ غواړو چې د ویډیو لیفت طرف ته کټ کړو صحیح ده. نو موږ تاسې کولی شو ویډیو لیفت طرف ته کټ کړو. ټریم ټو رایټ موږ کولی شو دا ویډیو په لومړي کې مثلا زه غواړم دا ویډیو لیفت طرف ته کټ کړم. ګوره ویډیو موږ تاسې سره لیفت طرف ته کټ کړه. بیرته دوباره راوستل غواړئ بره چې کوم نشان تاسې ته ښکاري په دې نشان باندې چې تاسې کلیک وکړئ دغه نشان نو بیرته موږ تاسې سره دا ویډیو چې دی کوم ځای جوړ شوي هماغه ځای ته بیرته راځي. نو ګورئ چې کله موږ تاسې ټریم ټو لیفت باندې لیفت ته کټ کړ بیرته تاسې هغه ځای څخه راوستلی شو. دویم چې دی موږ تاسې سره ټریم ټو رایټ نو موږ تاسې رایټ طرف ته خپله ویډیو چې دی
کټ کولی شو. په دې باندې کلیک وکړئ، دوباره یې واپس راوستل غواړئ هماغه اپشن بیا تاسې ورته انتخاب کړئ چې په دې ځای کې ما تاسې ته درښود دا اپشن بیا تاسې انتخاب کړئ، بیرته به تاسې سره ستاسې دغه ویډیو راشي. نو او دلته لیکل شوي دي سلیپ ټو نه سلیپ دا معنی لري که موږ تاسې غواړو چې په منځ کې یو ویډیو ایډیټ کړو. صحیح ده، مثلا زه دا منځ څخه نه غواړم چې زما په ویډیو کې د راشي یا د ویډیو په دوه برخو ویشل شي، یا زه غواړم چې دا منځ کې کومه ویډیو چې ما کړې ده زه دلته غلط شوی یم، نو دلته د ویډیو د منځ کومه ویډیو چې ده دا دې کټ شي او لیفت او رایټ طرف ته دې چې دی ما سره ویډیو پاتې شي. نو په دې باندې تاسې کلیک وکړئ، تاسې سره دغه ویډیو چې دی په دوه ځای کېږي، دا کومه ویډیو ستاسې سره دا دوه ځای شو. صحیح ده، بیا په اوکې باندې کلیک کړئ، په ټیک مار باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو بیا مثلا غواړئ چې دغه منځ کې دغه ساحه، مثلا زه غواړم چې دغه ساحه دې ما سره په زما په ویډیو کې رانشي، مثلا دا ساحه ده، دا کرزر وینئ دغه ساحه ده، صحیح یعنې دا ساحه ده چې دی ما سره په زما په ویډیو کې رانشي، دا به تاسې انتخاب کړئ، د سر کرزر ته به وګورئ، را به شئ ټریم ته، او ټریم کې به ټریم ټو رایټ، نو دا باندې به تاسې کلیک وکړئ او تاسې سره به د ویډیو رایټ طرف ته چې دی کټ شي. بل بیا تاسې دوباره راوستل غواړئ د دې څخه چې دا راوستلی شئ، بیا کلیک وکړئ، بیا هم راوستلی شئ. ګوره موږ تاسې سره بیرته دوباره خپله ویډیو هماغسې راغله. بل په دې باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ غواړئ چې په دې ځای کې د ویډیو موږ تاسې سره بنده شي، نو بیا ټریم ټو لیفت دغه اخري کوم اپشن چې دی موږ تاسې سره مثلا یوه ویډیو ده، مثلا هغه روان غواړي چې په دې ځای کې دي د ویډیو ودرېږي، دا مکمله ویډیو کې چې څه شی کېږي هغه ټول دی ودرېږي. نو په دې باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ نو دلته یو فریم اخیستل کېږي، ګوره دلته یو فریم واخیستل شوی ده، دا ویډیو دغه ساحه چې دی ودرېدلې ده، صحیح د ویډیو دغه ساحه ودرېدلې، بیا ویډیو چې دی بیا شروع شوې ده. نو بیرته به دې تاسې کله غواړئ اپشن انتخاب کړئ، ډیلیټ باندې کلیک کړئ، تاسې سره د ویډیو ډیلیټ کېږي. په ویډیو باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ نو دلته چې کوم دویم اپشن دی چې په دې باندې تاسې کلیک وکړئ نو دې ته زوم ویل کېږي. مثلا دغه کومه ویډیو چې تاسې جوړه کړې د ویډیو ما مخکې نه زوم کړې وه، دې باندې تاسې کلیک وکړئ، د ویډیو تاسې راواخلئ. نو کولی شئ خپله ویډیو تاسې زوم کړئ چې هر طرف ته غواړئ، مثلا مخکې وروسته غواړئ چې مثلا ویډیو سي په دقت ډول سره راشي یا غټه یا ورانه، نو په دې کې تاسې خپله ویډیو زوم کولی شئ په ډېر زیات اسانۍ ښایسته طریقې سره. زه بیرته راځم د ویډیو جوړم تر څو ویډیو ما سره بیرته سمه شي. په دې باندې تاسې په دې ځای کې تاسې خپله ویډیو چې دی زوم کولی شئ، په اوکې باندې به تاسې ټیک مار علاوه باندې به کلیک کوئ. بیا دا ویډیو موږ انتخاب کړه، موږ سره ساوند دی، په ساوند باندې چې کله موږ تاسې کلیک وکړو که چېرته زموږ او ستاسې د ویډیو ساوند مثلا کمزوري، نو ویډیو موږ تاسې سره کمزوري، نو موږ تاسې کولی شو د دې ویډیو ساوند زیات کړو تر څو او کوم اواز کمزور راخیستل شوی هغه موږ تاسې سره اواز زیات شي. په دې ځای کې چې دی د ویډیو اواز چې دی موږ تاسې سره کنټرولېږي. دلته بیا موږ تاسې سره مثلا اواز ډبل شي، په دې ځای کې موږ تاسې اواز ټیټ دی په دې ځای کې راخیستلی شو. بل موږ تاسې سره لیفت رایټ دی، په دې ځای کې موږ تاسې سره یو لیفت دی یو رایټ، په دې ځای کې تاسې وینئ لیفت رایټ. په دې ځای کې عموما په ویډیو ایډیټینګ کې مثلا تاسې به یو ویډیو کتلي د موبایل په ګوشکو کې چې په یو ګوشکه کې اواز ځي او په بله کې نه ځي. علت دا دی چې ویډیو لیفت لیفت یا کم شوی یا زیات شوی، نو همدا اساس دی چې ویډیو چې دی په مثلا موبایل کې چې کله ګوشکې ورکړي نو بیا په یو ګوشکې کې هغه اواز ځي په بله کې نه ځي. هغه وجه دی چې په ویډیو په ایډیټینګ په وخت کې هغه رایټ او لیفت ته پوره دقت ته پاملرنه نه وي شوې. نو دا لیفت او ریفت دی، که تاسې مثلا غواړئ چې په لیفت طرف ته د اواز زیات وي نو تاسې کولی شئ چې لیفت زیات کړئ، او رایټ طرف ته غواړئ یا د کم شي، مثلا تاسې غواړئ چې لیفت طرف ته د اواز کم شي، تاسې کولی شئ کم شي، بیخي کم کړئ، بیخي ور صفر هم کړئ کولی شئ، او چې دواړه برابر راشي نو بیا چې د ګوشک ته دواړه بس همداسې صحیح دي تر څو برابر راشي. دا بل لاندې کوم اپشن چې تاسې ته ښکاري په دې ځای کې موږ تاسې سره مثلا موږ تاسې غواړو چې دا خپل اواز غټ کړي، یعنې زما اواز دی دا به د یو داسې څیره وي لکه مثلا یو زوړ کس یو بوډا کس چې دی خبرې کوي، نو په دې سره موږ تاسې کولی شو خپل اواز ته تغییر ورکړو. نو په دې اساس سره نو بیا به تاسې کلم تغییر چینجز راوست په بره په اوکې ټیک مار علاوه باندې به تاسې کلیک کوئ او د افیکټ چې دی په دې باندې اپلای کېږي، نو بره په اوکې باندې به تاسې کلیک کوئ. کله چې تاسې ویډیو انتخاب کړه کلیپس ګرافیکس دي، صحیح شو. دا دوی اپشن چې دی لومړی اپشن دی، بلکې دا وینئ دا اپشن کلیپ ګرافیکس.
نو کله چې په دې باندې کلیک کړئ دلته مختلف ګرافیکس دي نو تاسې کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې له مختلفو ګرافیکس څخه کار واخلئ مثلا کوم ډول ګرافیکس چې تاسې اپلای کوئ نو تاسې اپلای کولی شئ مختلف ډوله ګرافیکس دي تاسې کولی شئ هغه اپلای کړئ تاسې خوښه ده دلته تاسې ټایټل ټکس هم ورکولی شئ کوم لیکل تاسې کوئ لیکل تاسې ورته وکړئ په اوکې باندې به تاسې کلیک وکړئ تاسې سره به هغه لیکل ستاسې جوړ شي نو تر دې ځایه موږ راغلو نو بیا به هین وروسته په غواړئ اپلای شي په اوکې او که نه غواړئ په نیکس باندې به کلیک وکړئ او بره نون به انتخاب کړئ تاسو سره به دغه کوم افیکټس چې دا به نه اپلای کېږي دلته دوباره ځو دلته سپیډ دی مثلا سپیډ دی زه غواړم چې د ویډیو د کراره راشي یا د بیخي تیزه لاړه شي نو ګوره مثلا دا ویډیو ده ګوره دا ویډیو بیخي تیزه ده ګوره اوس تاسو ورته ګورئ بیخي تیزه شوه دا داسې کلیک وکړئ لږ مثلا زه غواړم دا ویډیو دې تیزه شي ګوره دا ویډیو به موږ تاسو ته تیز را روانې ګوره ومو ویډیو په دې طریقې سره مثلا تیزه شوه بله دا چې مثلا تاسې بیرته په دې باندې کلیک کړئ سپیډ ته راشئ دا ویډیو تاسې کراره کولی هم شئ دا ویډیو دې په ډېر کراره شکل سره ګوره دا ویډیو به موږ تاسو سره په کراره شکل وي نو په دې طریقې سره ستاسې مثلا په یو ځای کې تاسو غواړئ چې هغه صحنه دې زر زر تېره شي او په بل ځای کې تاسو غواړئ چې دا صحنه دې سلو مخې ته لاړ شي او په یو ځای کې غواړئ دا صحنه تیزه مخې ته لاړ شي یا دې زر زر دا کارونه ترسره شي نو تاسو کولی شئ او که نه غواړئ چې کراره کار ترسره شي کراره هم ترسره کوئ بیرته ویډیو انتخاب کړئ ریورس دی ریورس کې مثلا دغه کومه ویډیو چې دا به ریورس شکل راروان لکه تاسو چې دا کس وینئ په سپیډ زه بیرته دا سپیډ نورمال کړم نورمال سپیډ اوکې سپیډ نورمال کو بیا به ریورس ته راشي په ریورس کې موږ تاسو سره دا ریورس ته کنورټ کېږي دا کومه ویډیو چې موږ تاسو به دلته لږ صبر ورته وکړئ او دغه زموږ ویډیو به ریورس ته کنورټ شي نو بیا به دا ویډیو په ریورس شکل را روانې ګوره عدنان ګوره هلته مخکې چېرته اوس ګوره ویډیو همداسې ریورس را روانه ده په دې طریقې سره تاسو کولی شئ ویډیو په ریورس شکل باندې لاړه شي ډېر زبردست ویډیو ایډیټ کولی شئ په دې په واسطه باندې بیرته راشئ ریورس ته نو ریورس ته بیرته کنورټ کړئ تاسو سره به هغه ویډیو له ریورس څخه ختمه شي نو دا ډېر زیات کینماستر چې دی یو بهترین اپلیکیشن دی تاسو ته به د ویډیو ایډیټینګ لپاره خپله معلومات کېږي چې تر ټولو بهترین کینماستر د ویډیو ایډیټینګ لپاره تر ټولو بهترین اپلیکیشن دی نو کوشش وکړئ چې هره ویډیو ایډیټ کوئ په کینماستر کې ایډیټ کړئ بیرته به دوباره کلیک وکړئ لاندې راځي روټیټ روټیټ کې موږ تاسو سره روټیټ ته مثلا تاسو سره ډول د خپل ویډیو غواړئ روټیټ ته بیا کلرز فلټر ډیپ کلرز فلټر کې موږ تاسو کولی شئ خپل ویډیو ته یو رنګ ورکړو چې هر ډول فلټر تاسو غواړئ هغه رنګ تاسو ورکولی شئ په وار سره بل چې دی موږ سره زه به اپشنان زه تشریح کړم ایډجسټمنټ ته نو دلته موږ تاسو کولی شئ خپل ویډیو ته رڼا هر ډول چې موږ تاسو خپل ویډیو جوړول له دې څخه جوړول تاسو خپله باندې کار پکې وکړئ بل اپشن دی موږ تاسو سره نو دا نور اپشنان دي ستاسې زه هغه اپشن تاسو ته وښیم چې تاسې په کار را درومي صحیح ده نو دلته موږ تاسو سره وایس چینج د چینجر دی موږ تاسو کولی شو خپل اواز یو بل د جنۍ په غږ باندې د هلک زاړه شي د واړه ماشوم په غږ باندې مختلف غږونه یې تاسو یو ورته انتخابولی شئ بل چې دی موږ تاسو سره لاندې نور کوم اپشنان چې دي دا ستاسو خاص په کار راځي او بیا ویډیو به زیاته اوږده شي که زه په ټول هر یو باندې خبره کړم ټیک مار باندې به تاسو کلیک وکړئ بل چې په لایر باندې کله کلیک وکړو میډیا باندې کلیک کړو مثلا په دې ویډیو کې موږ غواړو بله ویډیو ځای به ځای کړو نو کولی شو له میډیا له طرفه موږ تاسو ویډیو ځای افیکس څه لپاره کارول کېږي او په موږ خپل ویډیو کې افیکس نه څنګه ګټه اخیستلی شو افیکس چې دي کله چې مثلا موږ تاسو یو ویډیو جوړو او هغه ویډیو کې موږ سره داسې صحنه وي کومه ویډیو چې موږ تاسو کړې وي که هغه مثلا د سکرین ریکارډ په واسطه یا همداسې د کیمرې په واسطه کومه ویډیو کړې دي موږ غواړو چې په دې ویډیو کې دې دغه کوم شیان چې دي یا نمبر دی یا تصویر دی هر څه چې دا دی بل چاته ښکاره نه شي په دې ویډیو کې ویډیو دی وي خو دا تصویر یا دا نمبر یا دا کوم ځایونه چې دي دا دی چاته ښکاره نه شي نو بیا کولی شو موږ افیکس څخه ګټه واخلو په افیکس باندې به تاسې کلیک وکړئ په بیسیک افیکس باندې به تاسې کلیک وکړئ او بلور او کومې چې تاسې انتخابوئ هغه به تاسې دلته ورته انتخاب کړئ صحیح ده چې کله مې انتخاب کړه د افیکس په ستاسو په ویډیو باندې اپلای شي په ټیک مار اوکې باندې به تاسې کلیک کړئ د افیکس تاسې سره راغی ګورئ مثلا ته غواړې چې دغه کس چا تاسو په سم ډول ښکاره نه شي چې دا څوک دی یعنې ونه پېژندل شي دا به تاسې ډېر کړئ تر څو دا کس په سم ډول پېژنئ ګوره دلته به تاسې افیکس انتخاب کړئ چې کله انتخاب سیټینګس ته به راشئ او په سیټینګس کې به د دې افیکس سایز تاسې ور ډېر کړئ بلاک سایز دا به ډېر کړئ او په ټیک مار علاوه باندې به تاسې کلیک وکړئ
بل چې افیکس کله تاسې انتخاب کړئ د دې افیکس ته تاسې مثلا تتکوئ تیزوئ چې هر ډول کوئ په دې ځای څخه تاسې کولی شئ. بل افیکس کټ دی په دې باندې افیکس ټریم دا تاسو کټ کولی شئ پوهېدلی شئ او شیپ کې تاسې پوهېږئ چې کله تاسې کار وکړئ انشاءالله مکمل ډول سره به پوه شئ. افیکسو له هین وروسته چې په لایر باندې موږ کلیک وکړو نو دلته موږ تاسې سره ټکس دی موږ تاسې سره چې دی د ټکس نه پاس دا کوم اپشن چې دی په دې کې موږ تاسې سره مختلف کلاسیک ټریکس دلته موږ تاسې سره مثلا د یوټیوب بټن د فیسبوک هغه بټن د ټویټر هر څه چې تاسې غواړئ دلته ټول شته دی تاسې لیدلی شئ ډېر زیات زبردسته دی. دغه کین ماسټر ډاونلوډ کول چې دی ما په تېره ویډیو کې د دې کین ماسټر ډاونلوډ کول طریقه هم ښودلې ده په ځینې کین ماسټرونو کې دا نشته خو دغه کوم کین ماسټر طریقه چې ما ښودلې ده په دې کین ماسټر کې چې دی مکمل ډول سره طریقه شته دی. نو تاسې هغه ویډیو کې نه وي کتلی هغه ویډیو ګورئ. مثلا زه غواړم دلته دا یوټیوب بټن راوړم نو ګورئ دا یوټیوب دغه تاسې راوړلی شئ بیا دا تاسې انتخاب کړئ چې کله مې انتخاب کړو دې باندې به تاسې کلیک کړئ دا به تاسې سره انتخاب شي په دې ځای کې تاسې هر ځای کې د ویډیو په هر ځای کې دا راولئ نو راوستلی شئ او دلته تاسې بیا په دې باندې نوم هم لیکلی شئ. زه نوم هم پرې لیکم نو دلته بیا په دې کې افیکس کې تاسو سره پیله کوم اپشن چې دی دلته تاسې سره ښکاري نو دا اپشن دی کله تاسې دا ور اضافه کړئ په دې اپشن کې موږ تاسې سره به دا څه ډول انیمیشن دې ته څه ډول انیمیشن ورکولی شو دې ته مثلا څه ډول دی دا راښکاره شي انیمیشن تاسې ورکولی شئ او دلته انیمیشن دپاره تاسې کوم دقیقې ورکولی شئ چې څومره وخت کې دا زموږ انیمیشن شو شي نو دلته تاسې ورکولی څه ډول دی شو شي نو تاسې مکمل ډول سره دا خپل کوم دغه چې تاسې اپلای کړي وي نو هغې ته خپل انیمیشن هم ورکولی شئ نو په دې طریقې سره تاسې انیمیشن ورکولی شئ. بل دی دغه دویم اپشن چې کوم موږ سره دی په دې کې مثلا دا موږ چې کله دې ته انیمیشن ورکوو دا دې همداسې خوځېږي یعنې په ځای دې مه ودرېږي نو دلته چې تاسې په ځای ودرېدو باندې انیمیشن ورکولی شئ. بل موږ سره دی دریم دې کې مثلا چې کله دا موږ سره کوم افیکټ موږ اپلای کړی دی دا دې وروسته یعنې په سر کې دې یو ډول راښکاره شي او په اخر کې دې دا ډول ختم شي. ګوره اوس دا موږ سره دا یو انیمیشن جوړ شو ګوره راغی ګوره اوس د اخر کې بل ډول ختم شي. ګوره نو په دې طریقې سره موږ تاسې دغه کوم افیکټ چې موږ تاسې په ویډیو کې اپلای کړی دی دې ته انیمیشن مختلف انیمیشن ورکولی شو. نور همغه ساده شیان دي ټریم دی روټیټ دی نو تاسې رڼا کمولی زیاتولی شئ. دا کله چې تاسې په دې باندې کلیک وکړو ګوره ویډیو موږ تاسې سره راغله ګوره انیمیشن مختلف هر ډول چې تاسې ورکوئ نو بیا باندې وروسته په لایر باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ په ټکس باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ دلته مثلا یو ډول لیکل کوئ لکه مثلا زه لیکم افغانستان یا بل څه لیکئ افغان لیکئ چې هر ډول تاسې لیکئ مثلا دا لیکم دې ته زه یو ډول دا کوم لیکل چې ما په ویډیو کې وکړل تاسې هر ځای راوستلی شئ. دلته چې په ډبل ای باندې تاسې کلیک وکړئ نو په دې ځای کې تاسې د دې لپاره یو سټایل انتخابولی شئ د دې لپاره مختلف سټایلونه دي په ټیک مار باندې به تاسې کلیک وکړئ سټایل تاسې انتخابولی شئ. ټریم کې دا لیکل تاسې کټ کولی شئ او په دلته رنګ دی په رنګ کې تاسې دې لپاره رنګ چینج کولی شئ چې څه ډول او انیمیشن کې تاسې دې ته انیمیشن ورکولی شئ مثلا زما دا لیکل دې څه ډول راښکاره شي څه ډول دې څرګند شي یا دې داسې راشي هر ډول چې تاسې غواړئ تاسې وار سره یو کتلی شئ تر څو تاسې په پوه شئ. زه چې په ویډیو زیات اوږدوم نو بیا به تاسې دا دواړه انیمیشن خو تېر ځل ما تاسې ته وویل دا انیمیشن دی. ټکسټ اپشن دی آوټلاین دی شیډو ده نو دا تاسې بیکګراوند کلر دی تاسې ټول ورکولی شئ په دې باندې به حتما پوهېږئ. په ټکسټ کې دا بل موږ سره اخیری اپشن دی هینډ رایټینګ. هینډ رایټینګ باندې موږ تاسې کولی شو په ویډیو کې مثلا کوم څه غواړو موږ چې له خپلو لیدونکو پټ کړو یا هم یو ډول لیکل کوو یا بل څه کوو تاسې کولی شئ له دې ډول انیمیشن څخه کار واخلئ هینډ رایټینګ څخه تاسې کار واخلئ مختلف ډول. تر دې ځایه راورسېدو لا هینه وروسته موږ غواړو چې دې ته مثلا په دغه کوم بیکګراوند چې موږ تاسې انتخاب کړو زه غواړم مثلا یو بیکګراوند انتخاب کړم دلته میډیا نه زه یو بیکګراوند راخلم د خپلې ویډیو دپاره دغه بیکګراوند ما راواخیست سیده دا بره ویډیو به زه ډیلیټ کړم دا بیکګراوند ما راواخیسته مکمل شکل سره زه دا ډیلیټ کړم دا ویډیو ګوره دا بیکګراوند ما راواخیسته زه غواړم چې دلته یوه بله ویډیو راواخلم دلته تاسې میډیا نه یوه ویډیو راخیستلی شئ مثلا زه غواړم دغه کوم ګرین سکرین ویډیو ده دا زه ګرین سکرین مثلا تاسې شاته ګرین سکرین یوه ویډیو کړې وي نو تاسې کولی شئ چې د دې بیکګراوند دلته ختم کړئ. دلته چې تاسې په افیکټ باندې کلیک کړئ دا ویډیو به تاسې سره فټ راشي صحیح ده. کله چې فټ راغله نو بیا چې تاسې په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسې به لاندې راشئ کروما کی ده دغه فاست انیمیشن خو تاسې ته ما مخکې هم تشریح کړه ټریم هر څه مته اواز ساوند دا خو دلته تشریح شوي وو. کروما کی ده کروما کی ته به تاسې راشئ له دې څخه به چې دی د شاته بیکګراوند تاسې ختم کړئ.
کله چې په دې د انیبل باندې تاسې کلیک وکړو د دې دا بیکګراوند به تاسې ختم کړئ تاسې بیا سره جوړ کړئ تر څنګه چې سم راته هماغسې به تاسې جوړ کړئ نو ګورئ دغه ویډیو دغه انیمیشن به موږ ته دغه افیکټ ګوره دا اوس دلته دا لاندې شین دغه ورسره ښکاري تاسې به بیرته راشئ په کروما کی باندې به تاسې کلیک وکړئ دا به زیات او بره کړئ چې ګوره داسې به جوړوئ سره تر څو ستاسې دغه صفا راشي ګوره دا دی جوړ شو موږ تاسو سره سبسکرایب بټن داس په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې کومه ستاسو ویډیو وي دا هینه تاسو د ختم کړئ کوم کروما کی چې دی یا شاته کوم بیکګراوند دی هغه تاسو ختم کړئ بل موږ تاسو سره کراپینګ دی کراپینګ کې ریورس دی دې باندې موږ خبره کړې وه کلر فلټر دی ایډجسټمنټ دی په دې باندې موږ خبره کړې وه نو دا تاسو کولی شئ بل دوستانو کله چې موږ تاسو سره ویډیو راغله غواړو په دې باندې موږ تاسو کله چې په دې ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ او ټریم ته راشئ او دا ویډیو تاسو دوه ځای کړئ ګوره دا ویډیو زه دلته دوه ځای کوم کله چې تاسو دا ویډیو دوه ځای کړئ او دلته دغه سپین په دې ځای باندې دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دې ته مختلف ټرانزلیشن ورکولی شئ ګوره تاسو څه ډول ورکوئ لیکل ورکوئ یا بل ډول ورکوئ تاسو په دې کې ورکولی شئ تاسو وار سره کتلی شئ ګوره موږ تاسو سره ګوره دوستانو کله چې موږ تاسو دا ویډیو ختمیږي دا دغه به ډېر زیات زبردست په بل شکل ګوره مختلف ډوله جوړ شو نو په دې کې تاسو دا ترسره کولی شئ بل موږ غواړو د ویډیو ډوپلیکیټ واخلو د ویډیو ځای په دلته 3 ډاټ باندې تاسو کلیک کړئ په ډوپلیکیټ باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو سره به د دې ویډیو ډوپلیکیټ چې دی واخیستل شي او کله چې تاسو سره ویډیو مکمل شکل سره جوړه شوه لا هینه وروسته به تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ چې کله په دې ځای باندې کلیک وکړو دغه ویډیو به تاسو ځان سره ایکسپورټ کړئ نو په دې هیله چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شي مننه